یو صحابي پیغمبر علیہ السلام ته راغلی جمعې نه غیر خبره کوي د الله محبوب وي دکان کومه دکاندار یم خو کله کله داسې وشي چې ګاهک راشي نو ما سره سودا نه وي چې سودا والا ورکمه او کله کله داسې وشي چې سودا وي خو ګاهک نه راځي او کله داسې وي چې سودا هم را سره شته او ګاهک هم راشي خو برکت پکې نشته دا دکانداري مې لږه ښه شي نو دې دپاره څه وکړمه او دا د ټولو دکاندارو مسله ده چې کله پیسې نشته دکان کې مې سودا نشته او کله وی سودا شته خو ګاهک نشته او کله سودا هم شته ګاهک هم شته خو بې برکته دی قرضدار یم نو دته اوس پیغمبر علیه السلام وظیفه ښیي وی دم علی الصلاة و دم علی الطهاره دوام کوه په مانځه باندې همیشه مونځ کوه او همیشه اودس کې اوسېږه دکاندار دی همیشه اودس کې وي او د مانځه د پابندي کوي مانځه ته اهمیت ورکه ستا دکانداري به ښه وي ګاهک به م وي سودا به م وي برکت به م پکې وي خو د دې مونځ به د څه برکت وي چې امام پسې نیت دې تړلی او زړه دې دکان کې وي چې دی به سلام کله ګرځوي چې ورمنډه کمه سلام ګرځولو سره خو چې یو طرف ته سلام وګرځو نو دی د صفه بیا وتلي دویم سلام جوړ دکان کې ګرځوي نو لږ توجه سره مونځ وکړه مونځ په توجه وکړه په اودس کې اوسېږه بیا به دکاندارۍ کې برکت وي او د جمعې په ورځ باندې عراق ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې د جمعې د مانځه نه فارغ شي نو ګیټ ته راشه د جومات دروازې ته او هلته ودرېږه بیا دا دعا وکړه اللهم انی اجبت دعوتک یا الله ستا دعوت مې قبول که ستا د حکم طاعت مې وکړه چې تا راته فرمایلی دي چې اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله نو بس رالم جمعات ته جمعې مونځ مې وکړه او د هغې نه پس الله فرمایي اذا قضیت الصلاة فانتشروا زی خواره شئ په دې دنیا کې کاروبار دپاره وابتغوا من فضل الله فضل د الله غواړه نو اللهم انی اجبت دعوتک پروردګاره ستا دعوت مې قبول که وصلیت فریضتک یا الله ستا هغه فرض حکم مونځ مې وکړه فرض مې ادا کړل وانتشرت کما امرتنی اوس د جومات ته ووتمه څنګه چې دې راته امر کړی دی نو فرزقنی من فضلک خدای په خپل فضل مال رزق راکا وانت خیر الرازقین ته بهترین رزق ورکوونکی نو چې کله بنده د جمعې مونځ وکړه او د جومات ګیټ کې دا دعا وکړه دی خپل تجارت له لاړه د ده په دې تجارت او په کاروبار کې الله برکت اچوي او بیا ځله پکې برکت الله راچوي او بیا ځله یو بل عجیبه مجرب نسخه دا واخله چې د جمعې مونځ وشو نو ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله یو لاک گناهونه به الله معاف کی یو لاک گناهونه په دې کلمه د الله معاف کوي او ستا مور پلار د پاره 24,000 گناهونه و معاف شي ستا هم ګټه ده او د مور پلار دې هم ګټه ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله 1 لاک گناهونه ستا معاف کیږي او 24,000 دا د والدینو معاف کیږي